د ورو سوال کړی دی چې زما معمولی ګیره راختلې ده چې کم د دې غوږ په خوا کې معمولی مور پلار راته وایي چې دا لرې کا. اولنی سوال دا چې دغه ویښته به ګیره کې راځي او که نه. دویم سوال دا چې د مور پلار خبره به منم او که نه. الجواب ګیره د هغه ویښتو ته وایي دا د ګیرې تعریف دی. د دې نه بعد بیا دا تپوس څوک نه کوي چې ګیره دا ویښته د ګیرې دی او که دا نه دي. دی تعریف دی په زن له پاسه او په جامه باندې په دواړو جامو باندې او په ننګي په دې چې کوم ویښته راخیږي دې ته ګیره ویلی کېږي او شروع کېږي د عیدار نه لاندې دې ته دا هډوکی چې کوم دی د غوږ په دې خوا کې دې ته په عربۍ کې عیدار وایي. د دغه ځینه دا ګیره شروع کېږي. دې نه لاندې چې کوم ویښته دا په ګیره کې شمارلی کېږي بره نه. او اکثر چې ګیره راخیږي د یو ځوان هلک نو د دغه ځینې راخیږي. اول ویښته اکثر دغه راخیږي د دې هډوکي په دې خوا کې. دلته یو څو ویښته راوخیږي نو بیا یې ګیره ګڼېږي. نو ثابته دلته دا شوه چې دا ویښته د ګیرې دي او ګیره لرې کول دا حرام دي. صحیح حدیثونو کې ثابت دي خالف المشرکین وفروا اللحى واحفوا الشوارب احفوا الشوارب وعفوا اللحى. ټول حدیثونه یې ګیرې ځوړندې کوي ګیرې ګڼې کوي ګیرې معاف کوي ګیرې پرېږدئ برید سپک کوي. مشرکینو مخالفتو کوي یهودو نصاراو مخالفتو کوي د مجوسو مخالفتو کوي. ټول الفاظ ثابت دي. دې نه ثابته شو چې ګیره لرې کول دا حرام دي. نو دې ورور چې را کوم ویښته راختلي دا ګیره ده او دې لرې کول حرام دي. او د مور پلار خبره منل په داسې خبره کې چې خبره د شریعت خلاف وي نو دا هم ناروا ده. مور پلار خبره په دغه ځای کې نه منلی کېږي. مور پلار بچي ته وایي چې ګیره لرې که نو نه به مني دا خبره د مور پلار اگر که هغوی خفه کېږي اگر که هغوی خیرې کوي اگر که هغوی د کور نه وباسي او د جیداد نه وباسي خو ګیره به نه لرې کوي ځکه چې الله ورته وایي پرېږده مور پلار وایي مه پرېږده نو واضح دی چې چا خبره به مني. واضح ده که نه؟ دې کې څه سوچ ته ضرورت هم نشته. او ډېر ځوانان چې کله د بېدینو په منځ کې اوسېږي او مور پلار یې بېدینی او دی دیندار نو دا قسمه مشکلات ورته ډېر زیات راځي. کله د به ګیره پورې په کور کې څوک خاندي کله د به پنسو پورې خاندي چې هغه د ګیټو نه بری او په نیم پړکي باندې دې پورې وله خلک خاندي. کله د په ساده جامو پورې خلک خاندي. کله د کور ولا د په غم خادي پورې خاندي چې د چا کور ته دننه نه ځي او خپل کور ته دننه پردي نه را پرېږدي په دې پورې ولم خلک خاندي. کله دې پورې ولم خاندي دی وایي زه د پردي زنانه سره لاس نه میلاومه په دې پورې ولم خاندي. کله وایي د ځان نه مولا ګوټه جوړ کړی کله وایي د ځان نه پلانې جوړ کړی پلانې د ټولو ته راشي. نو دغه ځوانانو ته موږ دا وایو چې صبر او صبر او په حکمت سره د مور پلار سره خبره ځکه چې الله خو دا خبره کړې چې وإن جاهداک علی ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. که چېرته دوی ته وایي چې الله سره شریک جوړ کړه بیا به له نه مني اگر که دوی حق ډېر دی خو دومره چې وصاحبهما فی الدنیا معروفه دنیا کې به ورسره ښه دا به کې بیا مور پلار دي خو د شریعت خلاف خبره د مور پلار دا به نه منئ. والله اعلم.